د کندهار د والي دفتر لخوا د لایسنس او برېښنایي تذکرې ترلاسه کولو په اړه د یوې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د کندهار د والي دفتر او ترافیکو ریاست لخوا یو مشترک پلاوی په دې اړه کمپاین پیل کړی دی. د کندهار د والي دفتر ویلي چې د کندهار ټول اوسیدونکي باید برېښنایي تذکرې ولري او موټر چلوونکي باید قانوني لایسنسونه له ځان سره ولري. تر دې اعلامیې وروسته کندهار ولایت کې د ترافیکو مدیریت او د والي دفتر یو پلاوی ټاکل سوی او خلکو ته د لایسنس او تذکرو د اخیستلو توصیه کوي. عامه پوهاوي دپاره موږ دا کمپین په لاره اچولی دی تر څو عام ولس پوه کړو او مجاهدین پوه کړو چې لایسنسونه واخلي او الکترونیکي تذکرې واخلي. ټولو مجاهدینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې تاسو په عامه پوهاوي باندې په نرمه لهجه باندې ټول ولس پوه کړئ چې خپل لایسنسونه او تذکرې جوړې کړي کمپیوټري. یعنې هېڅوک پر چا نشي کولی چې زور واچي ځکه چې دا پروسه یو څه وخت نیسي. امنیه قومندانۍ د خوا څخه د دولتي مسؤلینو د خوا څخه د رهبرۍ د خوا څخه دا لارښوونه ورته سوې وه چې تاسو باید ښاریانو ته دا توصیه وکړئ چې دغه دواړه هم تذکره هم لایسنس جوړ کړي. کله ملکي کسانو ته یا عام ولس ته چې توصیه کېږي هغسې شان دغه نظامي کسانو ته هم کېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موټر چلوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا د اسنادو د غوښتنې پر مهال له بد وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د لایسنس او تذکرو ترلاسه کول زمانګیره مسله ده او امنیتي سرتیرو ته له خلکو سره د ښه چلند توصیه وسي. خو ډېر ښه کار دی که چیرې لایسنس ولري. ځینې خلک چې موټر نه یې زده مثلا هغه نسي چلولی د ترافیکي پیښو مخنیوي کېږي. او بل تذکره بیا داسې شی دی معنا د خلک امنیت راوړي چې هلته الکترونیکي تذکره ولري معنا اتباع معلومیږي چې دا د افغانستان دی د خارجه نه دی. ټولو هېوادوالو لپاره د خوشبختۍ زیری دی چې د ښار د نظم په خاطر باندې د هر مسلمان ورور څخه دا توصیه موږ کوو. اول موږ خپله بیا پر ځان عملي کړو، باید بیا دوی پر ځان عملي کړي چې دغه لایسنس یا تذکره هر څه چې وي د موټر لپاره دا نه که د ښار کې کومه خطره نه سي پېښ یا بل مشکل نه سي پېښ. په ورته مهال د کندهار د نفوسو احوالو د ثبت اداره وایي چې د کارونو د چټکتیا لپاره به د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو 2 نور مرکزونه هم پرانیستل سي. که یو طرف ته حاجي صاحب حکم کړی تذکرو جوړولو، بل طرف ته دغه قرباني هم دغه همکاري هم را سره کوي چې د عوامو د سہولت د دې د اسانتیا دپاره 2 مرکزونه د دې موږ نور هم خدای کول هغه خلاصوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د ترافیکو ریاست په دې ولایت کې د ښاري نظم په اړه یو کمپاین پیل کړی و.